علیکم ټول ستړي مشئ. رڼا په خیر راغلې. رڼا ته پوهېږې چې دا کوم ځای دی؟ نه. خیر دی زه ته دا چې د مکه شریفه ده. دا چې د مکه شریفه ده زه ورته 5 کاله مخکې تللي وم. هغې وخت کې شاوخوا زه 3 کلنه ومه لکه چې شاوخوا چې تللي ومه. ښه صفه زما خو هېڅ شی نه په یادېږي صرف 1-2 خبرې مې په یاد شي چې نه دی که نه 2 خبرې مې په یاد شي دقیقه خوب غوندې. نو اول خو چې هر چې عمرې ته سړی ځي د الله پاک کور ته نو سر به کل کوي که نه. نو سر چې کل کوي نو زما پلار سر کل کړی خولۍ په سر کړی خولۍ په سر پسې داسې سمه کلکه نښته. نو ما د نښه لرې کوله سر به مې ورته ټس ورکړ. سر به مې ورته ټس ورکړم او بیا به مې خولۍ ورته اخیستله منډه کوله به مې. نو دا او یو بل حرم شریف چې دی که نه نو یو ترکۍ ښځه وه چې ما ته دا ټوله وچه مېوه راکړه. داسې غټه غټه نه خو په دې قوطیو داسې وړې وړې قوطۍ داسې پکې پرته وه. نو همداک ممیز و بادام و پستې وې و دا جرغوزان و دا شیان یې راکړل. دا راکړې. بل دا خبره ده چې هر مسلمان غواړي چې د الله پاک کور ته لاړ شي. اوس زه صرف نه غواړم موږ نه به ډېر مسلمانان غواړي چې الله پاک کور ته لاړ شي. نو تاسو ما ته په روژه مات کې دعا وکړئ چې زه هم لاړ شم او خپل ځان ته هم دعا وکړئ. او چې کله زه لاړم عمرې ته رڼا مې ځان سره بیا بوتله. تاسو ټول ته به زه دعا وکړم چې عمرې ته راشئ او رڼا به زه ځان سره بیایم ځکه چې رڼا نه ده تللې. هغې وخت کې رڼا بیخي پیدا نه وه نو رڼا نه ده تللې. نو ما ته دعا کوئ او زه به تاسو هم دعا کوئ چې عمرې ته لاړ شو. خدای پامان.